لوی نیکی دا او بیا والیتاما او چال ورکی یتیمانانو لورکی یتیمانانو لا یتیم چاہتا ہوئی یتیم اغا چاہتا ہوئی چه دا دپلار مڑی او دیلا بلوغ تا نہیں رسیدلے دا یتیم دے نو دا سی یتیمانان لٹائی داختر جامع والا کئی داختر مٹائی والا راوڑی دا خیٹی ضرورتی پورا کئی دا سکوری پا دے محلکم خو یتیمانان نشتا لوی علی کی دا دا یتیمانان چے لٹے او یتیمانان مڑے اللہ دیتا نیکی ویلی دا نیکی دادا حدیث پاک کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ سوک دا یو یتیم پالنا کئی اکا جنائی داو کا علق دے ما پا یتیم پویا کڑے چے پلارے مڑنے پلار دا قیامت پا رزبا دا کس دا کافل دا یتیم چاچی دا یتیم پالنا کڑی کا خزا داو کا نر دے دا با رسول اللہ وئی دا قیامت پا رزبا دا دا ما سر سنگ پا سنگ ولاڑی خودونا دا چیزا پیغامبر مودا با پیغامبر میں پیغمبر رتبے تا نشی رسیدے مبارک دے آغا نکا چکم نکتا یتیمانان وسی پاتی دی او دا دسوی مر دے او دا یتیمانان وسو پالنا کئی دغا نکتا زا بشارت ورکوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا او دا دی یتیم نکا تب دا اللہ دا پیغامبر سر سنگ پسنگ ولاڑی آغا تر مبارک دے نیک بخت دے چے دتا یو رار یتیم پاتے دے رورے مڑ دے او دے دے یتیم رار پالن کئی دے ترتا بشارت ورکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب ازما سر سنگ پسنگ پا جنت کی ولاڑی آغا رور تا بشارت ورکم مبارک دے چه دا دا پلار مر دے او دا دا وار وار رونا دا تپاتی دی دا رور چه دا دے خپل یتیم رور پالنا کئی رسول اللہ فرمائی دا قیامت پا ورز بما سر سنگ پسنگ ولاڑے آغا کنڈا مور مبارک دا چه دا دے خاون مر دے او دے دا دے خپل یتیم بچی پالنا کئی او دیر سخت زندگی دا دا کنتون او دا کنٹوب دے دیر سخت زندگی دا داغی مور تا زیر ورکوم چی پا دنیا کے خواقی چا دیر سختی تا اخڑے دا اختر روز دا ستا بچی سر گریوان دے زڑے جامعہ غستی دی او خواکی ورسر دا گاونڈیانو نوی نوی جامعہ غستی ستا دا بچی دا غو دا بچو سا سیالی برابر ندا نو دا دے کنڈے پا دے سر بستی ریگی نو رسول اللہ ظلموا دا سخت خو تیرے سیالی برابر ندا خود تچ دا دی یتیمی لر دا دی یتیم زوی پالنا کے دغا کنڈ خضا رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت پا ورز بدا زما سر سنگ پسنگ ولاڑے دغا کنڈ تم بشارت ورکم داستا چنن سیالی برابر ندا داستا چنن جوان دا مشاقتون ہے تا چه دے اخپل بچی تا گورے دا زڑا دے چه کم دین ہر وقتی گوٹا گوٹای وارا دا غی کنڈی تمویم تا چه دا اخپل یتیمانان دا دا سیالے برابر ندی دا معشومان دا دی پالن کے دا دے تربیت کے وارا کنڈی دا اللہ نبی فرمائی دا قیامت پا رسبا تا زما سر خواہ کے ولاڑے تالا دا مبارکی در کنڈے خزم ہم پکی پدی کیا غیل تسلی ور ستا چه دا وار وار بچی دی او بیا چه سوک دا یتیم مال خوری بازی ترون دا سیوی دا یتیمانانو مالون خراب کئی اغا خوری دا لوی عظیم گناہ دا قرآن کے اللہ فرمائے ان اللذین یأکلون اموال الیتام ظلما ما یأکلون پی بطونہم الا النار دا یتیمی جنائی مال لگر کڑے دے
د یتیم وراره مال لګیر کړی دی او خپې پوهې چې دا را نقل کړی چې چا په دنیا کې د یتیم مال خوړلی دی د یتیم جایداد قبضه کړی دی د قیامت په ورځ به دی را رواني او د ده د سترګو نه به د اور لمبیږي او د ده د خولې نه به د اور لمبیږي د ده د سپېږمو نه به د اور لمبیږي او د ده د هر ویښته نه به د اور لمبیږي خلق به پیژني دا هغه یتیم دی چې دا هغه سړی دی چې د یتیم مال په دنیا کې خوړلی یتیم له خلق ورکوي یتیم نه څوک اخلي نه یتیم د ورکړې لایق او مستحق دی یتیم باندې به غاصب جوړېږي نه چې دغه مالونه خوري او دا ماته